د زمزم اوبه. د زمزم اوبو کوخی د ځمکې څخه 10.6 فوټه ښکته دی. په یوه ثانیه کې 8,000 لیټره اوبه پمپ کوي چې په یوه دقیقه کې 4,80,000 لیټره او په یو ساعت کې 28.8 میلیونه او په 24 ساعتونو کې 691.2 میلیونه لیټره اوبه پمپ کوي. مګر جالبه دا ده چې یوازې په 11 دقیقو کې دغه کوهی د 24 ساعتونو د اوبو کمښت پوره کوي. دغه کوهی د حضرت اسماعیل علیه السلام د وخت څخه فعال دی. یاد کوهی 2 معجزې لري. لومړی یو یې د اوبو د کمښت ژر پوره کول، دوهم دا چې د دې کوهي څخه هیڅ اوبه نه ضایع کیږي. د زمزم اوبه نه یوازې د انسان تنده رفع کوي بلکې یو انسان موړ هم ساتي. که چیرته یو انسان د ډیر وخت لپاره خواړه ونه لري، کولی شي چې د زمزم اوبو په څښلو سره خپله لوږه او تنده ماته کړي. لابراتواري معایناتو په ډاګه کړه چې د زمزم اوبه د عامو اوبو په پرتله زیات کلسیم، مګنیزیم او فلوراید لري. یو جاپاني څېړونکی چې مسارو ایموټو نومیږي د ډیر استعداد خاوند دی. د زمزمو د اوبو په اړه یې لاندې څېړنې کړي. لومړی، زمزمو اوبو کیفیت او خالصوالی په نورو اوبو کې نشي پیدا کېدلی. دوهم، هغه په یوه نوې ټکنالوژۍ چې نانو نومیږي خپلې څېړنې ترسره کړلې او دا یې ثابته کړه چې که چیرې د زمزم اوبو یوه قطره په 1000 لیټره عامو اوبو کې واچول شي نو عامې اوبه به د زمزم کیفیت خپل کړي. دریم، د زمزمو یوه قطره اوبو منرال خپل خاص کیفیت لري چې په نړۍ کې بېساري دی. څلورم، پس له ډیرو مختلفو څېړنو هغه وایي چې د زمزم اوبو کیفیت او ذایقه نشي بدلیدلی. ولې؟ نننی ساینس په دې اړه بې جوابه دی او د زمزم اوبه به په هر حالت کې شفافه وي. پنځم، د ساینس پوه په یوه څېړنه کې دا هم ثابته کړه چې مسلمانان د څښاک او خوراک څخه مخکې بسم الله وایي چې د بسم الله تر ویلو وروسته د عامو اوبو په کیفیت کې هم خورا ډیر بدلون راځي او د اوبو کیفیت خورا زیاتیږي. شپږم، هغه په خپلو څېړنو کې دا هم ثابته کړه چې که چیرې په عامو اوبو باندې قرآن شریف وویل شي او پرې چوپ کړل شي نو کولی شي چې د ډیرو مرضونو مخنیوی پرې وشي.